فظلموا بدوی ظلم وکړو بها باغی باندې ان مړې کړه وما نرسلو او نلګو مونږ بالآیات نشانات الا مگر دې د پاره تخویفا چیر پیدا کی د ير د پاره استو نو د ير خو خد نشي پیدا کولای چې هغه په مقابله کې نور مخالفت کوي نو نور د هلاکت ته ځان برابرې وَإِذَا هَرْ كَلَا قُلْنَا چِمْغَ أُوَلِي لَكَتَاتَا إِنَّ رَبَّكَ بِشَكَ رَبْ دِسْتَا أَحَاتَا راگیر کړي دي بالناس خلق ان استاد غ دعوت چې کوم دی دا دعوت بڅنګ د خلق ایثار کړي دي هغه طرف ته اشاره ده وما جعلنا ان دا دعوت کوا او خلق هغه لپاره زګوره مچ دا څنګه ایثار استاد غ دعوت وما جعلنا ان دا جوړ کړي مونږه الرؤيا هغه خدنا اشاره د معراج ته التي اغا ارینا کا چمغه خودلی داتا تا الا مگر فتنه دایو ازمائش ته للناس خلق د پارا والشجره اونا الملعونه چلانت کړي شوی د باغی باندې مخکې الله تعالی ذکر کړو په سورۃ الدخان کې په سورۃ دخان آیت نمبر 4 ختم او 15 ختم 44 45 44 او 45 کې چې ان شجره الزقوم بشک دا ونه د زقوم چې دا یعنی کې دا به جهنم کې وي طعام الاثیم او دا به خوراک وي د ګناګارو نو دی بیا سوالونه وکړل چې دا څنګه جهنم دی دغه ور دی تاسو وی ور دی نو پور کې ونی وي دی به اعتراض کوي چې پور کې دی ونی وي نو الله غي طرف ته اشاره کوي جواب ور کوي چې استاد غ خطل معراج طرف ته دا ما ازمای ذریعہ جوړ کړی دا او ذکر دی هغه ونی چې باغې باندې لعنت کړي شوی دی نو ونی ته سزا لا ته نه ور کړی خدا ولا د پاره د لعنت او چا د پاره چې الله تعالی ور کوي هغه او هغه حدیثو کې دا غي ذکر دی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جبرئیل علیه السلام نه داخله او بو غواړي او بیا ورته جبرئیل علیه السلام هغه فرشته به د جهنم راشي او دې ته بوې چې راځي او بیا به بوزي او الته مباکدا په جهنم کې او دا غونه به براتوي او دې کې به ازغوي او دا به ورته رواخي ورته وي دا تاسو خوراک ته وکي نو دې بنه کوي او بیا به زور باندې ورکی خوراک لا دې تاسو بچ کی دا غنه فی القرآن په قرآن کې ونخوفهم او مونږه يرو دوی فما يزيدهم بس نه زیاتې دوی ان دایره دوی ته اضافه نه کوي الا مگر طغیانا بسرکشی کبیره لوی کې لوی سرکشی کوي دیو جنا مونږه دا نشانات هم نه لګو ځکه چې هغه واسطه او دی بیا کینا ونه مني بیا خو دې پر عذاب ذریعہ جوړ شي وای زهر کلا قلنا چې مونږ ویل للملائکه فرشتو ته اسجدوا چې سجده وکړي لآدم آدم علی السلام ته فسجدوا سجده وکړه الا مگر ابلیس نقلا قال اولی اسجد آیات سجده وکما لمن اغچاتا خلق دا چې تا پیدا کړی دی تینا د خټینا قال اولی ارایتک آیا کتلی دیتا هاذا الذی هاذا ذا الذی اغسړی دی کرمتا چې تا عزت من کړو دی علی بما باندې لئن اخرتنی کچریتا زورست کړما یعنی مهلت درا کړما تا الی یوم القیامت تر قیامت پورې لا احتنکن نو خامخ بذوب سما احتناق د اوس د اسپی هغه لگام ته ویل کیږي کیسا اغیتا ذریته اولاد ده الا مگر قلیلا لگا قال اولی اذهب ذا فمن بسغتوک تبعک چې پیروي وکي دستا منهم د اغوینا فانن بشکا جهنم جزاؤکم بدل دستاسو جزاء بدل موفورا پورا واستفزز او ته اوغلوا استفزاز هغه چاته ویل کیږي چې کمزور ده ته ملاوي شي او ځان سره واخلي دغه سي ځان سره مخې ته کی من استطاعت من اغذوک استطاعت جتا په وسرسیږي منهم د دوینا بصوتک بخل आवाज سره واجلب او اسغلوا عليهم بدوی باندې بخیلک سوار خپل ورجلک او پیاده خپل وشارکهم او شریک شدوی سره فل اموال په مالونو کې ول اولاد او په اولاد کې وعدهم اوعده وکدویتا وعده ورکدویتا وما يعدهم او ندا وعده دوی سره الشیطان د شیطان الا مگر د غرور عددو کې بیا د یو شی بیل مفسرینو تفسیر کړی دی لکه د وغلا په आवाज سره د आवाज نه څه مراد ده غانه بجانه کنزلی موسیقي وغیرہ او دا د شیطان هغه طریقه چې په خلکو باندې راوستي ده او خلک غافل کړي دي د الله تعالی د یاد نه د قران نه او هغه باندې خلک کړي دي مصرف کړي دي هم دا غرنګي د نور خلک چې کم بدی باندې غالب شي یا نور هغه شیونه چې د انسان باندې غالب شي د کاروبار ذریعہ سره د پیسو ذریعہ سره د دکانداری ذریعہ سره وغیرہ خو هر هغه شی چې د الله د یاد نه غافل کی
دا الله د یاد نه غافل کی او دا کم کیفیت کې چې الله خبره کړی دا د دې کیفیت داسې دی لکه یو ځای باندې ډاکوان حمله وکي او هغه حمله کې غیر سر اسبي همي اصلي همي او چغي همي او سوري همي او خلک دنه پریشان شي یو بل طرف ته دیو تختی او ډاکی دیو کې چې کم شیغه مقصد کې وی هغه ته واخلي او بیا زی دا شیطان هغه کیفیت مونږ کرانګي دي او چې کله انسان هغه لپاره زورور وي او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وای نو الله تعالی دې تطاقت نه ور کړي دې الله تعالی طاقت نه ور کړي ان عبادی بشک بندگان زما لیس لک نشتا د پاره علیهم باغی باندې سلطان زور حضور نشیدو کا کوله وکفا بربک او کافی در رب دستا وکیلا کرساز ربکم رب دستا سو الذی غزات یسجی چغروانی لکم الفلک تاس د پاره کشتی فل بحر بدریاب کی لتبتغوا د پاره چې تاسو لټونه او کای من فضله دغه د فضلنا انه بشک هغه کان د بكم پتا سبحان رحیم مهربان و اذا هر کلا مسکم چې ورسی کی تاسو ته الضر تکلیف فل بحر بدریاب کی دولا نورک شی یا هیر شی من اغه څوک تدعونا چې تاسو را بلای الا مگر ایاه سوا د اغنا ان الله تعالی الله دریات شي او تاسو خپل خدایان بیا وخت تاسو نه هیر شي فلما به هر کلا نجاکم چې موږ خلاصې در کو تاسو ته ال البر و چې طرف ته اعرضتم نبي تاسو مخواړو وکال الانسان او د انسان کفورا ناشکرا اف امنتم آیات سو په امن کیي اندا یخسفا چې نن بباسی تاسو خخب کی تاسو بكم تاسو ان پتا سو باندې بدازما کا ارتا وکي جانب البر په طرف د وچکی او یرسلا یا بر ان تخو دریاب نه اخلاص یو چې تراغله نو اوس خوشاله او د الله ناشکری کوي و نه مني نو الله خدا په دې زمکه کې راخه خولې شي دلته مذاب در کولې شي او یرسلا او یا براولږي یعنی را نازل بکی علیکم پتا سو باندې حاسبن باران د کانو ثم بیا لا تجدو تاسو انم میلکم ځان د پارا وکیلا کارساز ام امنتم آیات تاسو بیری تاسو په امن کې شوي اندا چې یعیدکم چې تاسو به واپس کی فيه باغه کې تارتن اخرى فزل دویم واره یعنی بیا به تاسو نه نباسي دریاب تا فیرسل بیا براولږي علیکم پتا سو باندې قاصفا سختفان من الريح دهوانا فیغرقکم او بیا بغیر کی تاسو بما په سبب د هغه کفرتم چې تاسو کفر کړو ثم بیا لا تجدو تاسو به انم میلکم د خپل ځان د پاره علینا بومګ باندې به باغې سره طبيعه څوک نیون کې یعنی څوک پختنه ولا داسې به څوک نمو مې چې موږ نه بیا پختنه وکي داسې به څوک نه وي تاسو د پاره ولقد بتاکیک سرا کرمنا مونږه عزت من کړه دے بنی آدم اولاد آدم علی السلام وحملناهم امغه سوار کړي دي دوی فل بر پوچکی والبحر وبدریاب کې ورزقناهم امغه رزق ور کړه دي دوی ته من الطيبات د پاکو شیوننا وفضلناهم امغه فضیلت ور کړه دي دوی ته علا کثیر پډېرو ممن د اغه چانا خلقنا چې مونږ پیدا کړی دي تفضیلا په فضیلت کې جناور اسونه وغیرہ بیا د غرنګي پریان هم د غرنګي حتی کی تر فرشتي الله تعالی فضیلت ور کړی دی چې نیک وي بنده الله بسم الله الرحمن الرحیم ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون